د خوست ولایت علي شیر تریزی ولسوالۍ په حسین آباد کلي کې د شمال خرم سیندیزې حوزې له لوري د نرګسۍ په نامه چک ډیم د جوړولو چارو د پیل په مراسمو کې د دغه ولایت د سیندیزې حوزې مسؤلین وویل یا چک ډیم 25 متره اوږدوالی 6.5 متره جګوالی لري چې څه د باندې 21 لک افغانیو په لګښت سره به د 2 میاشتو په موده کې جوړیږي. دوی د قراردادي شرکت له مسؤلینو وغوښتل چې چارې په پوره شفاف او معیاري توګه ترسره کړي. موږ په خوست ولایت لپاره ذخیروي بندونه لوی ډیمونه لس ډیمونه په نظر کې نیولې دي. هغه موږ ابتدایي سروې کړې هم ده او له وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت الحمدلله په ځینو چک ډیمو باندې په ډیمونو باندې په غټو ډیمونو باندې هغه اساسي سروې هم کړې ده او له ډیزاین لاندې دي چې ان شاء الله په نږدې وخت کې به په هغو باندې کار شروع شي او د هغې له جملې نه هغه د زمبر ډیم ده او سره ان شاء الله د چنارګي ډیم ده او نورو ته هم داسې پلانونه لرو لکه دا رقم د تورکاڼي ډیم ده ان شاء الله د ابتدایي سروې کړې ده. دا رقم د اورژلې ډیم ده او دا رقم د نریزي ډیم ده او دا رقم د کمکی مزغری ډیم ده. ان شاء الله له وخت سره د امارات په بودیجې په کتلو سره ان شاء الله د افغانستان څخه څومره وبودي یو خوست کې نو ټول ځای کې ان شاء الله مهار کیږي او د دې لپاره مطلب ډیمونه جوړي. دا چک ډیم تقریبا 25 متره اوږدوالی لري 6.5 متره جګوالی لري او د 4500 متره مکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري. د دې ساحې د ځمکې لاندې اوبه تقریبا 80 متره ژورې دي چې د دې سره شاید ډېرې رالوړې سي او د دې چک ډیم د پروژې تر سره کېدو په جریان کې به لسګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته د کار زمینه برابر شي. د سیمې اوسیدونکو د یاد چک ډیم په جوړولو خوښ وو او په یاد سیمه کې د تورته د نورو پروژو تر سره کولو غوښتنې هم وکړي. دا منطقه کې چې تاسو مختار په دغه کې او په 20 متره کېدو او 20 متره کې به دا به د خلکو د ساویونه د پورا د خلکو د مخالف ټول مل د لیر میګي وزه غوي لري غرته چې ورشه د بو د چې خلک د پورا ډیره حاضر یا بوي او د هم درنګ د مون کومي منځکه چې د دې خورنه تحریف کېدلې دغه مخنیوي بشوي. یاد دی چې وړ مورز هم د خوست ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یو چک ډیم د جوړولو چارې پیل شوي. مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ورته چک ډیمونو د جوړولو پلان لري چې چارې به یې په نږدې ورځو کې پیل شي.